په مزار شریف ښار کې د کامګار څلور لارې په دننه کې د اقصی په نښان سره د الفتح جومات د جوړولو چارې 80 سلنه مخته تللي. د جومات د رغونې د برخې مسؤل وایي په جومات کې د مدرسې او اوداسه ځای کارونه بشپړ شوي او پاتې کارونه به هم په راتلونکو 2 میاشتو کې بشپړ شي. برای فعلا خب مدرسه خلاص است، وضوخانه هم تکمیل شده. کار ما فقط در مسجد جریان داره. دیگه شاید در حدود 1-2 ماه دیگه شاید تکمیل شود. دغه جومات چې په 2 پوړونو کې په اساسي ډول جوړیږي د شاوخوا سیمې هټیوال او ځایي اوسیدونکي خوښ دي چې په یو ښه چاپیریال کې ورته د عبادت کولو زمینه برابریږي. عبادتگاه ما شماست. مسجد اینجا نیاز به خود اندازه آخر نیاز بود. بسیار خوب شد که مسجد یک همین زیبایی شهر هستین و چوک بخی یک نمای خوبی شد. تو چوک در این زیبایی دیگه بسیار کم از دیگه مسجد از که در این زیباییش بسیار بی پایانه است. ما خوش هستیم. د یادونې وړ ده دغه جومات د کامګار څلور لارې په دننه کې د یو سوداګر لخوا جوړیږي چې نږدې 4 لک امریکایي ډالرې ورته ځانګړي کړي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه. تر بیا مو الله مل ښه وخت.